روایاتو کې راځي چې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته ووتل او خلکو ته به دعوت ورکول سقولوا لا اله الا الله تفلحون، تاسو لا اله الا الله او یو تاسو به کامیاب شو. ابو لهب صدا د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دی دا به شاتنه ورپسې روانو. یو صحابي دا روایت کوي صدقه ابو لهب ورپسې روانو او دی بلاس کې کانیو او خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پکانو باندې هم وشتلو او خلکو ته بدایلو چې د دې خبره ما مانو، نعوذ بالله ورته ویلو چې انه کذاب، چې دا غټ دروغجن کې دی. اندرنګ یو روایت کې راځي چې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله بازار کې روانو او خلکو ته به دعوت ورکول چې یو ځلی ابو جهل هغه ورپسې روان دی او خټي رخصتلې دي خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه خټي اچي او خلکو ته یې چې د دې خبره ما مانو، د نور هیڅ مقصد نشتا، د صرف تاسو هغه پلارانو نیکونو خدایانو نه لات منات عزان ما اړي او تاسو گمراه کولو کوشش کوي. اندرنګ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بنعوذ بالله دغه کافرانو یلو صدا صابی شوه دی، دا بی دینه شوه دی، د خپل پلارانو نیکونو دین پرېږدول دی. اندرنګ چې کوم صحابه او ایمان راوړل هغه صحابه ته به هم یلو صدا صابیان شوه دی، د خپل پلارانو نیکونو دین پرېږدول دی، دا بی دینه شوه دی. منیب خامدی هغه فرمایي چې زه یو ځلی مکه مکرمه ته راغلم، ایڅ ګورم یو بازار دی، یو میله لګیدلی دی او الته کې مو وکتلو چې یو جمکټا دی، خلک را جمع شوی دي او یو سړی دی هغه لاندې پروت دی او دغه خلک ور باندې گذری کوي، چوک په لتو سره چوک په لسونو سره، چا لاس کې کانی دي چا لاس کې خټي دي، هغه ور باندې اچي او زیاړي زورل هم ورته کوي او دا ورته یی چې جعلت الالهه الها واحده، چې آیتا دغه ټول خدایان یو خدای ګرځول دي. نو صدیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زره نږدې شوم هغه لاندې قسمه ولیدل چې هغه ډیره خسته چهره وا، ډیر نورانی چهره ولا سړیو، هغه لاندې پروت و وینو کې لت پته. صدیق زګورم چې یو زنانه راغله، ځوانه زنانه، هغه سراشي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پریوزي او ژاړي او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک فکای د وینونا اور هغه خټونا اور ورته یې چې اے ابا جان اے زما پلارا د تا سره دغه کافران ولی دومره زیاتې کوي، چې کله دوی د تا ول خبره نه مني نو بس ما ورکو ورته دعوت پریږي دوا دو وګوره ته څومره زخمی کړلې. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے زینب ته خفکیګه ما ته په خپل پلار باندې اون یریږي چې دوی به ما قتل کی، دوی به ما ختم کی، ان شاء الله دوی ما قتل کول نشي او دغه دین دا به غالب کیږي، دا مغلوبی دو د پاره نه دی رغله. اندرنګ دغه صحابي فرمایي چې ما پوښتنه وکړه چې یاره دا چوکتی دغه زنانا چوکتی او دغه شخص چوکتی، نو چې ما ته ویلې شو چې دا د یو سړی دی چې د پیغمبري دعوا کړې دی چې زه پیغمبر یم او دغه زنانا د دی ولا مشری لور دی. اندرنګ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه مکی مشرکانو ډیر ظلمونه او ډیر زیاتی ور باندې کړي. خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې فرمایي سماته الله تعالی په لارې کې الله د پاره سماته کم اذیتونه رسول شوی دي، ایس یو پیغمبر ته هم دومره تکلیفونه او دومره مشقتونه دي نه دي رسول شوی. اندرنګ یو ځلی ابو جهل ایت خپل ملګرو ته دغه اعلان وکړو، دغه وخت کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف کې په منځ باندې ولاړو. ابو جهل یې څالکه پلنکی سړی اوخ حلال کړی دی، تاسو کې د سي نر چوکشتا د سي پهلوان څنګه هغه د اوخ ول لره راوړي، د اوخ ول لره ډیر غټ وی ډیر درون وی هغه راوړي او څنن دغه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې واچي د سجده په حالت کې. نو عیسی عقبه ابن ابي معيط دغه بدبخت پاره دا ډیر پهلوانو ډیر طاقتورو لاړلو، هغه د اوخ ول لره راوړلو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوګدي سجده کولې، سجده حالت کې دي او دغه لره په خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واچولو. څه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دومره درونو چې هغه د واجب سجده نه بیا پرتلل نشو. او دغه دي کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا روایت کړی دی، هغه فرمایي چې مونږه
ما دغه منظر لیدل خو چې ما هم څه نشو کولای. دې کې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وړه لور دی، کشري لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، چې دغه وخت کې 15 کاله عمر دی. چې هغه ته چا خبر ورکو، چې هغه په منډو منډو باندې راغله، په ژړا باندې، او خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه وړو لسونو سره هغه لری کوي، او دغه کفارو ته بددعاګانې هم کوي چې الله د تاسو تبا کی، تاسو ما پلار سره دومره ظلم او زیاته دا ولې کو. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه مشرکین مکه دغه دعوت د واجینه، دغه اسلام د واجینه ډیر ظلمونه او ډیر تشدد ور باندې کړی دی. یو ځلی دغه عقبه ابن ابي معيط د ډیر بدبخته او ډیر سرکشه کافر دی. چې هغه یو ځلی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې هغه بیت الله شریف کې په منځ باندې لګیا دی. نو دغه وخت کې دغه عبد الله ابن ابي معيط هغه یو صادر راواخستلو، اور هغه وخت کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاړي کې هغه صادری واچولو، او دومره زوري ورکو، دومره زور چې هغه د واجنه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سلوي په بندیدو باندې شوا چې یاره بس اوس خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسلوي روح وزي لګیا دی. دومره سخت ظلم او تشدد. یو ځلی ایزا ابو جهل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېرې سخت خبرې وکړلې اور زیاړي زورل وکړلو، اور بیا ورته یې چې ته مانه بیا الله ته سجده ولګوه، زه به سجدې په وخت کې درڅم او تا په مری باندې به زخپا کې ګدم، اور زه به د ژوندۍ نه پرېږدم. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې تاسو بوتانو باندې زه لعنت یایم، او زه به یو الله ته سجده لګوم، اور ما هیڅوک هم الله ته سجدې نه نشي منع کولی. دې کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ودرېدلو، اور کله سجدې ته لاړو نو دغه ابو جهل دغه نظر په بوتانو نامې باندې کړو، نو دا لاړلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په گردن مبارک باندې خپا کېږدي، خو فرشته هغه الله تعالی نازل کړلې د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت د پاره. قرآن مجید کې دغه آیتونو مبارکه نزول شوه دی سوره علق، کلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه فليدع ناديه سندع الزبانيه. دغه آیتونه مبارکه نازل شو چې تنګدو خوشه زما پیغمبر سره، یعنی کله کله الله تعالی بیا د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کافرانو د لاسه تکلیف کړي هم دي، اور اکثر دي دغه کافرانو نه حفاظت هم کړي دي، ځکه کفارو به هر وخت دغه کوشش وو چې بس مونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید کو، خو الله تعالی به د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت کولو.